دا په بلوچستان ایالت کې چې کوم موږ افغان کډوال یو په لسو پنغالو یا لسو الویز چې کوم دي په دې کې دا په لومړي ځل باندې د یونیسیار په مالي مرسته د ویس د ادارې د خوا څخه زموږ د افغان کډوالو او ځایي خلکو یا لوکل خلک چې کوم دي د هغو ځوانانو تر مابین د سپورټ سیالۍ د تېرې یوې میاشتې څخه شروع دي چې درویشت ټیمانو برخه پکښې درلوده. نن یې اخرني یا پای لوبه ده یا فاینل لوبه ده. نو زه په حیث د یو افغان کډوال د یونیسیار حکومت پاکستان او ویس د ادارې مننه کوم چې زموږ د افغان کډوالو او ځایي ځوانانو خلکو تر مابینځ دا د مینې او خلوص یو پیلامه جوړېږي او د دوی تر مابینځ د ښه ژوند د تېرولو یو ښه نتیجهګیري کېدای شي. نو په کار دا ده چې دغه اړوندې ادارې زموږ په پنډغالو کې یا زموږ په کیمپونو کې دننه دا زموږ افغان کډوالو ځوانانو ته د سپورټ ځایونه ورته برابر کړي، ګراوندونه ورته جوړ کړي او هغه کوم لوازم چې دوی ته د سپورټ وسایل وي هغه باید ورکړل شي. بیا هم زه د حکومت پاکستان یونیسیار او دغه ادارې چې کوم ویس اداره ده د هغې مننه کوم چې زموږ افغان کډوالو ته دغه زمینه مساعده کړه او دا یو ډېر ښه میسج کېدلی شي زموږ او د لوکل خلکو تر مابین چې موږ یو بل ته باید نه یوازې په سپورټ کې بلکې په ایجوکیشن یا په تعلیم کې په نورو ډګرو کې هم باید دغسې د یو د بل د سیالۍ چانس ورکړل شي او موږ او د دوی هغه شان باید پرتله شي چې موږ ته څومره وسایل راکړل شوي دي او دوی د کومو وسایلو درلودونکي دي. نو دا یو ډېر ښه مثبت اثر درلودلی شي. مننه.